خوست کې یو شمېر کسان وایي چې په دغه ولایت کې زیاتره پانګوالو سرمایه ګذارۍ ته مخه کړې. تازه په دغه ولایت کې یو هیوادوال د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ستاره په نوم یو رستوران جوړ کړی چې تر 25 پورې بیکاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. 15,000 ډالر پر موږ مصارف کړي دي د خوست لپاره. کم نس کم تر 25 پورې پرسونل موږ سره دلته په کار بوخت کیږي. یوه ته دا پیغام دی چې په خپل هیواد کې باید پانګونه وکړي، نور کاروبار وکړي، مقصد هوټل خلاصي کې یا نور داسې کاروبار وي خپل هیواد کې وکړي. دغه خوړنځي ته راغلو کسانو له نورو بډایو خلکو هم غوښتنه وکړه چې په نورو برخو کې پانګونه وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. هغه خلک چې داسې فکر کوي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري ښه اصل نه ده یا مثلا سرمایه ګذاري ښه نتیجه نه ورکوي، هغې ته یو ډېر مثبت پیغام ورکوي چې دلته په میلیونونو سرمایه ګذاري کې معنا دا چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري په ټولو کې ښه نتیجه لري، ښه پیدا لري. ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې په وطن دننه هیوادوال سرمایه ګذاران راجګیږي او دغلته سرمایه ګذاري کوي. د هغوی لپاره دا یو ښه پیغام دی. هغه څوک چې په خارج کې دي یا دوی په هیواد کې سرمایه ګذارۍ ته زړه نه ښه کوي او د دوی لپاره موږ وایو چې راشئ ته دلته سرمایه ګذاري وکړئ او وطن مو خپل دی او وطن مو په خپله ابادوو. د اقتصادي چارو شنونکي وایي که په هیواد کې پانګوال د وړو فابریکو جوړولو ته مخه کړي، د زیاتره بیکاره کسانو ته د کاري بوختیا ترڅنګ به داخلي تولیدات هم زیات او هیواد به په خپلو تولیداتو باسیه شوی وي.